جی ګرانو قدرمندو ملګرو دا سات زموږ سره استاد هنرمند شاه چې ټول عمر د خپل ژبې لپاره وقف کړی دی، خپل پښتو لپاره وقف کړی دی او د سمودې راسه چې کوم دی په لوی کور افغانستان کې میشته دي، د پیښور نه تللی دي. خو تاسو به یې پیژنئ ګلزار علم ټول عمر چې کوم دی د پښتو تصویر چې کوم دی نو هغه د روغ ساتلو کوشش کړی دی او پښتنو له ډېر ستړي کړي دي د هنر په باب باندې چې کوم دی پښتنو لپاره ډېر زیات کار کړی دی، خپل ژوند یې د خلکو ته وقف کړی دی. او ګلزار لالا زموږ سره دا ست پلاین دی، هغې ته به ستړي مشي هم وایم او شکریه هم ادا کوم چې په دومره نن چې کوم دی په افغانستان کې د اوټونه دي، صدارتي اوټونه دي، خو د هغې باوجود یې موږ له وخت را کړی دی، پیمرو خان له وخت را کړی دی، نو زه یې ډېر زیات شکرګزار یم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ګلزار لالا نن چې کومه پیښه مخې ته راغلی ده د هدایت الله صاحب مرګ او هغه چې کوم دی که موږ وګورو نو ډېره موده چې دی نو هغه په کور باندې به ووایي چې بس ناست و، هغه چې کوم دی ذهني توازن د هغې ټیټ نه و، هغې بیماران و او نن د هغې مړینې خبر مخې ته راغلی دی. نن 2 بجې په پیښور کې جنازه شوې ده، خو د هغې سره یو بل تصویر هم په سوشل میډیا باندې گردش کوي او په دغه د هغې جنازه ښودلې کېږي. په دغه جنازه کې 4 نه واخله تر 6 کسانو پورې چې کوم دی په دغه جنازه کې موجود دي. آیا دومره لوی هنرمند، دومره لوی فنکار او د هغې جنازه بیا داسې دومره د ګمنامۍ سبب ګرځي؟ که یو خوا مونږ د چارواکو خبره کوو، که یو خوا مونږ چې کوم دی د هغه پښتنو چینلو خبره کوو، د پښتو د چینلو خبره کوو چې دې خلکو ته د دې خلکو په سر، د فنکارانو په سر، د شاعرانو لیکوالانو په سر باندې چې کوم دی دغه خپل پروګرامونه چلوي، د هغې باندې پیسې ګټي، خو بیا هم چې کوم دی داسې د ګمنامۍ مرګ او داسې د ګمنامۍ جنازه چې کوم دی مخې ته راغلی د نن دغه تصویر گردش کوي. څه احساسات دي ستاسو چې د هدایت الله استاد دومره لوی نوم چې هغې د 1980 کې چې کوم دی یو فلم راځي د پښتو لومبی فلم او د هغې دپاره یې سندره ویلې ده چې راشه و راشه خوش میدان دی، او بیا د دومره موده پس چې کوم دی د هغې دومره د ګمنامۍ مرګ مخې ته راځي، څه احساسات دي ستاسو ګلزار لالا؟ یاره خو داسې ده چې لکه زه به لږ دغه وکړم ستا دې خبرو کې د فلمي دنیا چې کوم دی لومبی سندرغاړی د سړو کې هغه هدایت الله خدای بخښلی یوازې یوسف خان شیربانوي کې دا یو سندره نه ده ویلې، هغې کې بلا ډېرې سندرې ویلې دي. د سړي په اواز چې څومره سندرې دي په هغه فلم کې هغه د هدایت الله په اواز کې دي که نه، او ورسره بیا ورپسې بل فلم راغلی یوسف خان ادم خان درخانی، د هغې سندرې هم ټولې د سړي په اواز چې دي او غالبا په بدر منیر خدای بخښلي باندې یا نورو باندې پکچرای شوي دي، هغه هم ټول هدایت الله صاحب وجې دي. هغې کې ډېرې مشهورې ټپې هم ډېرې مشهورې شوې وې. هغې نه وروسته بیا نورو فلمونو کې بیا خیال لاله در خیبر کې بیا خیال لاله کومه سندره وویله مونږ د خیبر هغې نه پس بیا خیال لاله فلمونو ته هغه شو. خو هغې نه وروسته هم د هدایت الله لالا چې د باغیانو د عمر د سندرې ویلې کله ټول مشهور دي، نشته د منزل زما چې زه روان منزل د ټول یو د خو سفر جدا جدا بلاد یې مړ ټرک ډرایور او دا تاسو چې کومه خبره وکړه دا زم صاحب چې راپسې د ما دلته خو دغه نمایزه په دلته زموږ د ژوند سیرې چې لغونډه کې خلک ټول تقریبا ټول خلک په وخت سملي او په وخت راپسې نو زه نن مې ویل زه زما له دلته خو الیکشن دی زما پکې څه کار نشته نو چې راپاسېدم نو ډېر چې راپاسېږم نو زه دغه نه کوم دا سوشل میډیا एकदम نه راغله کوم راخلم د ګور مې نه دا زما عادت دی زه تقریبا یو ګنټه تو پس د کوم حسن نه پوهېږم چې دغه ته کوم یا خو هغه انسان ته زړه کې څه وسوسه ورته کې وي یا څه خبرې وي نو موبایل ته مې اصل لاس کړو دا مې چې مې هم یوز کړي
هغه مې چې لاس کو ورته څنګه مې چې آن کړه دغه بس د دې چې نه نو مخې ته همدغه خبر رالو نو په سهار نه چې کوم نه ورځ خبردار خو اصل دی ولې چې ډېر غټو مزدور ډېر کار کړی دوه لپاره خو دا چې په بل تصویر چې کله رالو نو هغه لیک نه ماته پوښتنه وکړو بلال سکندري هغه نه ما بیا ته پوښتنه وکړو چې لیک نه خو چې مشران بچي چې چا د کور نه وښیو کنه دغه څنګه خپل کور جوړ کړو په اګریکلچر ډپارټمنټ کې نوکری وکړه هغه هم تر سره کړه صحیح هغه پکې وکنه او یا حکومت نه کیږي ګوري نو مال حکومت نه وري کیږي ګوري دا وګړي خو دوی له خپل ځان نه پکړو چې د غریب کور نو کې واخره پوری او خپل کور چې کوم د جوړ کړو د دغه جوړ شو جی نو بیا ورسره چې کوم ملګرو لیکل کړي وو دغه کړي وو هغه پسې کړي ټول ملګرو جی هغه دې زیات تکړه ما د دشته ولا چې هغه نشته ما مې د څونه لګي دا چې د سی بس فکر او سوچ او دغه ما کومه راځي چې ولې څه چل جی نو اوس وخت مې ورته مې دا ذکر شوی دی نو ما د کور ولا ورتل د کوم څوک کې مو سره په قیداباد کې په دوه مو کوسته کې اوسېدل صحیح دا دواړه د سر کور وغه کې دواړه اوسېدل د خزو خاور جی دا کشکش راځي جی نو تګ راته ورسره زموږ وو ټول خبرونه خبرو صحیح او راځي نو څنګه وګورم او هغه یو شعر بس خبر سره د سره دي سره دوامه چې د پښتنو برڅو وایو ته دې دنیا کې خالق نشته اړوي خبرې وګورئ موږ او خوشحال بابا هم دا ګیله کړې ده چې زه چاله راوهم قدر یې چاز ده ساحل صاحب مو چې ما سوچ پدې کوم چې پښتون ولې پیدا شاعر ولې پیدا د پښتون په دا خبره خو بيخي صحیح ده او د خالد په کتاب کې لیکلي چې دا نه کوم نه هنر په خپل هنرمند نه کوي نو دا یو زموږ علمیه ده او دا د نن اوس نه لري په خوانه ده دا زموږ د منګل استاد یو ټول نو ولدل نه خجی هغه کې دا ذکر کړو چې اول میر استاد ډېر استاد او ډېر افغانستان ډېر څور کړو افغانستان موسیقي له خاص کړ جی هغه دا په کول منګل استاد چې کله هغه په حق رسیدو نو هغه دا دلته یو ادیره و پس هغه کې وګورو خلک دا پاسه چې هغه قبر لزینو جی نو هغه خو به پټوګه کې اړولې ده چې به داخلي استاد دغه شو ویل چې تاسو ویل کنه چې وطن جنت نشان دی قرآن په کرم کنه اوس درسو د قبر لزین نه دی نو به دلته یو غټ قبرستان دی صحیح هغه کې به خورو توس پرولو او دا هغه وخت نه کیسه دغه راوونه د پروګرام او دا احساس په پښتنو کې تر اوسه پیدا نشو زه چې مې څنګه کې مو انسان دې کله کله شي او موږ خو دسیو تاسو زموږ زیات نه وندې کوي نه ګلزار لاله کستاسو مایوسی وی نو هغه په ځای باندې هم ځکه چې دا کم تصویرونه کم خبره زموږ مخه ته راځي چې زیات خلک چې کم دی جلا وطن شي خپل کورونه پریږدي داسې حالاتو د لاسه یا چې کم دی په اخیری عمر کې چې کم دی بیا داسې صورتحال شي چې کله دغه فنکار دوري نو بس زیات خلک ورته توجه ورکوي ترجیح ورکوي خو چې کله بیماران شي نو بیا په هسپتال کې په دوایي پسې هم رنځېږي په روزۍ پسې هم رنځېږي که نه نو دا تصویران که مونږ ګورو نو نننی تصویر که د هدایت الله دی نو دغه سبانۍ تصویر چې کم دی خدای مکه بیا د ګلزار لاله هم کیدي چې د سردار علي ټکر هم کیدي چې د بل هنرمند هم کیدي چې د بل هنرمند هم کیدي دا زموږ سبانۍ ورځ ده که مونږ جاړو نو په خپله ورځ باندې به جاړو کو اخر دا راته ووایه ګلزار لاله چې د داسې قسمه صورتحال حل څه دی زموږ پښتنو له څه پکار دي زموږ پښتنو چارواکو له څه پکار دي او زه به بیا ووایم چې دغه چینلو له څه پکار دي چې د پښتنو په سر باندې چې کم دی پیسه ګټي په هغې باندې ماړه پټ دي او بیا هم چې کم دی دغسې صورتحال مخې ته راځي چې هدایت الله نن یو ګمنام مړي په حیث باندې چې نو خاورو ته سپارلي کېږي
د افسوس خبره ډیره زیاته سمه چې په سره افسوس کوي او زه دې تاسو له جواب درکوم دا زه هر چا ته دا خبره کوم هر یو څوک دا خبره کوم جی دا اکثر خلک را پاسې ډیره بخنه سره دا خبره کوم جی چې دا خو خو عمر دی او دا تبلیغ ته لاړ شي او دا لسو کیو دا دی نو موږ شکر الحمدلله مسلمانان یو کنه یو د دې په خپل ویل لا اله الا الله محمد رسول الله جی بالکل او سره حج مو کې لکه زماو ته کې چې اکبر کړی دی کنه جی جی او خپل موږ سم کې روزه خو په پښتنو کې خورای نشي نه په کور کې خورای شي نه بهر خورای شي خو بنې سي نشي خامخا جی بالکل نو مسلمانانو هم دا قانون یې سره کوي کنه جی جی بل چې کوم نو د ځلونو خو د انسان الله تعالی نه خبر بل په خون کې چې کوم نو ذات الله تعالی دی کنه جی بالکل دا ترټي هغه سره ده دا په اختیار کې دي ډېر بزرګان خلک په ظاهر باندې کوم هغه موضوع چې کوم تاسو د تعویذ لپاره خلکو د خپل لپاره کوي او د قیامت پورې تاسو په دې مخون ضرور وښتل شي کنه جی جی او ډېر تاسو موږ کیسې ورته دي چې الله تعالی خلک هم بخښي چې هغه ډېر ګناګار او په پرېشان کې یو کار دې څنګه کړی چې دا یې د مخه الله تعالی بخښي دي دا بخل او نه بخل دا الله تعالی بلاس کې دی او قدرت لري په دې باندې او د ټول جهانونو مالک دی صحیح نو دا انسانان ولې چې کوم نو ځان له د توبانو بالله هغه تر دې د دې هغه چې رسکي یا د څه دا یو ګناه کوي کنه لګیا دي چې دا خپل خبر نه دی خو په خبره کې ته ګناه کوي چې دا بالکل الله به سو بخي او سو بنه بخي کنه صحیح بل برا شو دې خبره ته چې دا ولې د سکی کنه د دې یو وجه ده نو ځکه سره دا وجه بیانوم یو خبره کوم بل راځي چې دا وګمه بیمار او په هسپتال کې ونه زورم ته پوښتنه او نو یو راته ویل چې دا خو دې سومر دی او څنګه دی او دا په کار دي چې بس کوو باسي او دا کې ما په ملور خبره وره مله سې بیمار ده من او دا دې خو کوم نه کې رسول دا خېټه کې دا رسول ده کنه او ما ویل صحیح شو دا وګړه خلک پیژني نو دې سره تاسو ګوري دا بل چې کوم وارد دی دا ټول وارد د څه خلکو ډکه چې چا په کې رسول دی جی بالکل نو ما د دې مطلب دا چې دا وګړي سره دا خزم ګناګاران دي نو به اوس جواب نو او بالکل کنه لکه تاسو غوڼه ده کنه د دې واحد یو حل دا دی ما بار دا خبره کړې ده خو نه مني څوک نه مني په سره نه پاتې شي جی دلته زمونږ په حکومتي سطح باندې د څه ده چې قانون کې وشتا آئین دې پورا قانون کې هغه دی ارټیکل دی چې کاپی رائټ جی او کاپی رائټ او دا څه شي دی دا سپورټ دی دا دغه پیسې چې ورکړي کنه دا ورپسې دا او هغه څه وی یو کابینټ سیستم دی چې کابینټ دغه شي یو کلیم دی نه کلیم نه یو کابینټ یو دغه دی دا صورت یا ریالټي سیستم جی ریالټي جی ریالټي چې کوم دی نو د دې واحد حل چې کوم دی نو عمدت کې د اوسیس دی په یو حل نشته د حکومتونو چې کوم صوبایي او وفاقي وي کډوی له چې نو کارونه جوړي کی فنکارانو لا قسمت ورکړي د دې هیڅ فائدہ نشته صحیح بارونو ملکونو کې دا کار دی ما په سودونه وی کې په بي بي سي لندن کې سلور سندري ریکارډ دي دا ریالټي ما ته اوسم په دکان په تر هر کار راځي جی دا چې د مایکل جکسن مخکې یو سندرغاړی ویل پرسلی نو د دې مثال سره چې ورکو مقصد چې لکه اوس نازل کوم بلډینګ کې اوسېږم دا په فلیټونو دي کنه دا بلډینګ دی دا د سړي سرمایه و د دولت په بلډینګ جوړ کړو دې چې سپر ژوند دی سړی نو دا کوي چې کومه دا فلیټونو دا به دی اخلي جی چې دې نه وي د اولاد به خري چې اولاد یې د نصیب دي خو سپر چې دا بلډینګ قابل استعمال دی خلک پکې اوسېږي نو دې قریبه هغه مالک ته ورګي نو زمونږه پراپرټي څه ده زمونږ جایداد یا زمونږ आवाज یا زمونږ نو زمونږ هنر چې څو پورې خلک اوري او کوم په دنیا کې جوازي په پښتنو کې نه په دنیا کې چې کوم نه زما سندر نشر کیږي د هر سندر غاړي دا غیر الټي بس زما بینک ته
اتوماتیک راځي او هغه زما اکاونټ کې جمع کیږي نو زما ته به دې ضرورت نه وي اخر عمر کې ځکه سندره نشم ویلو دغه نه پریزم نو هغه پیسې ما سره یو زه په خپل خرج سم دم څنګه تیروم او زما بل چې د سوال ضرورت دی او حکومت ته سوال ضرورت دی نو زما خلکو ته سوال ضرورت دی نو بل شاته ما سره خپل لار سره پراتی خو دا د چې لکه دا سیستم امپلیمنٹ کیږي نه کنه جی او دا یو چې راغلی دا یوټیوب کې دا چینل جوړول دي د نسل سره کیږي خو دلته هم دې کې ګډوډ دی مسله دا زما په نوم باندې له کسانو چینل جوړ کړی دي زما سندري اخلي په خپل چینل ورګي هغه د پیسې اخلي زموږ سره ناشتي زما چینل چې کوم دا غوډه نو کڅوک بار دي هغه خو دا ولاري هم د خلکو باندې کړی دي دا به قانوني نه ده پکار بل دې جنگونو هم زموږ پښتنو هنرمندانو کې زموږ کلتور ډېر غټ تاوان رسولو ګور ټول خخه هنرمندان چې کوم دي ګور ناشناس دي شاولي استاد دي نغمه دا منګل دي ورسره چې کوم دي نو هارون بچا ګور ډېر عجیب وخت کې لاړو کله دلته او حالات دمه کړي هارون زما دمره توقع ده ولته هغه ودونو کې ودا چې پښتو ته خاص داسې دغه برابر نه کړه جی او نو تکر د نور بلا دلته خلک دا نازیه دا یو اوسوس لاړه دا ټول د اشتعال ده جی نو دا مایګریشن چې کومه باغ ودونو دا بیا ودونو کې سیستمونه او دغه بدل دي نو ورسره زموږ د کلتور سره ساجيبه مونږ کې لو روانه ده او بزخو ګلزار لاله تاسو په معیار تاسو په کار تاسو په انتخاب باندې چې کوم دی کله هم ګوته نشي پورته کېدی تاسو چې کوم کار کړی دی یا تاسو چې کوم کلامونه انتخاب کړی دي د البومونو لپاره یا تاسو دا خبره هم وکړه چې ځنې خلک داسې دي چې زما سندره چې کوم دی یوټیوب ته کېږي نو دغه هم چې کوم دی یو ناوړی کار دی دو تاسو نه د اخیری کومه ګلزار لاله زیات وخت مناخله یو راته دا وایي چې دا اوس چې کومه دا سندرغالي ټایپ خلک را پیدا شوی دی او چې کوم دی کیبورډ باندې او پیکو باندې خپل وازونه خپل کړي دي خسته کړي دي نو آیا د خلکو د موسیقي په دې لړ کې چې کوم دی تاسو څخه خند جوړ شوی دی یا چې کوم دی په معیار باندې تاسو خبره کول شي په لنډو ټکو کې نه خند خو څه نه شي لکه زما ورزم کې دي زما هغه ما سوپر شي دا برداشت دی یا زما خو خې زما आवाज ابا اوري کنه جی او دا چې خپل ورزم کې دي او هغه د خپل چاس دی خو دا څوک بچاوري سو پټکر سه ووري سو په خیر محمود صاحب ووري سو په ماوري جی دا چې خپل دغه خدای دې چې د موسیقي سره ډېر شپه ناروا عمل شروع کړو کنه جی زه هم کوم سندرغاړي لایف سندر نشي ویلې ژوندې سندر نشي ویلې او یا کوم بیا چې ګډه وډوي بشره وي ما خبره چې خبره کوم بل راځي بیا په مې او کسر لیدل تورېدو په دې ځای کې زه د مخامخ ناسو مجبور وو خدا خو چې پروګرام خلک دغه وخت لپاره وو جی نو د دې سندرې خو ولې چې شروع داسې بد لګېدو چې بیا یو سندره ور سره په مشهور شوی دی هغه په موبایل نو له ګورنو هغه په بدل لګېږي د دې چې دا سړي په سره دی نه موسیقي بدل او आवाज بدلو आवाज هم ډېر خوږ ما خامخا تاسو به سره او چې سره چې مخلوق تاسو نو دا د چې دغه معیار خراب کړی کنه او نور څه کوم دی نو ټیکنالوژي خصيص دی پرمختګ هم پکار دی زدي په حق کې چې پرمختګ وشي خو مثبت پرمختګ دغه پرمختګ نه منفي پرمختګ نه چې بس یو سره سندره ایستنې او आवाज یې دغه په سر کې نیوي نه دې نکړي ګوره زه دې مثال د سیمور کوم چې یو سره دې ډېر ښه ورسره دی د کومو بلکې د کوم کروڑ روپو غاړي ورسره دی کروڑ جی خدای چې ریو نو ورسي کنه او دې خړې پارو باسي روډ ته دې به اکسیډنټ خامخا کوي بالکل
ګاډي ودرېږي خامخا به اکسیډنټ کوي. او که نه یو سړی داسې هغه ډرایوینګ ورسي ډرایوینګ یې زده کړی دی ښه او ښه ډرایور دی هغه سره چې نارمل ګاډی وي 2-3 ګروپو ګاډی ورسره وي یا بل یو ګاډی هغه به تاسې کوم دی نو خپل منزل ته هغه به خپل منزل ته ورسوي چې کوم ځای ته تلل غواړي ولې چې ډرایور دی ډرایوینګ یې زده کړی دی نو دغسې د دې خلکو مثال هم دی او د دوی عمر هم ډېر کم وي. تاسو به کتلي ما خو په د خپل عمر کې چې کله دا ټکنالوژي راغلې ده ما ډېر کسان ولیدل ډېر تنه کړی چې 2-3 سندرو سندرې مشهور شي هغې نه بس بیا ورک شي او د خلکو پوهېږي شي که نه صحیح او د خپل شعر نه ریکارډینګ کې مصیبت دا دی ګانم په خپل ریکارډ کې بیا کلیپ هم ورته په خپلو پیسو ریکارډ کې نو په هغې باندې خو 80,000 روپۍ لګي دا به څو پورې دی کوي که نه ته خو هر وخت خو نه شي کولی 1 ځل به وکړي 2 ځل به وکړي چې ډېرې پیسې ورسره 3 ځل به وکړي 3 ځل چې وکړي نو دا تقریبا ته حساب یې واړو 2 لکو سره پاسه 2 لکو ته خبره رسي دا به سم نه دی جی بالکل نو هغه نه شي هغه بیا د خلکو دغه نه وځي تاسو ته هم پته یو او معلومات یو ماته خو ګلزار لالا یو اخیری پوښتنه رانه کوم او هغه دا چې ټیک ده چې په یوټیوب باندې په سوشل میډیا باندې هم مخې له راځي غپ شپ هم لګیږي خبرې اترې هم کیږي د کمنټس حواله د کمنټس په بنیاد باندې یا داسې چې کوم دی کله کله په میسنجر باندې خبرې اترې وشي خو دلته کې چې کوم دی د تاسو تللی مودو شوه او د پېښور خلک د پښتونخوا د کوزي پښتونخوا خلک چې کوم دی یقینا تاسو مسکی هم خپه درپسې هم دي نو زه پوښتنه دغه لرم چې په آینده وخت کې مو څنګه وطن ته د واپسۍ څه اراده شته دی که نه لکه څنګه چې زما به شمول ډېر خلک ستاسو په فن باندې مین دي ستاسو په کار باندې مین دي او دغه نیمګړتیاوې مونږ اوس هم محسوسوو بیا به هم محسوسوو پرون مو محسوسوله چې کله تاسو تلي یې هغه نیمګړتیاوې لرو نو څنګه په لنډ وخت کې مو څه اراده شته دی چې یاره خپل وطن ته به واپسي کوئ ولا بس د پښتانه ورونه خویندې سمه چې دا پروګرام اوري او مینه لري کور ودان چارې ښه خو یو خبره ده په دې نه خبره کېږي او دا معنی دی چې دا یو انګریز ریسرچر ته راغلی او هغه ریسرچ کړی کتاب یې لیکلی و هغه بیا کتاب کې خبره کړې وه چې پښتنو کې یو کار مو وکړو چې دوی د مړو صفت کوي او د ژوندو غیبت کوي که نه نو سړی چې وینو بیا یې تپوس نه کوي چې نه ویني بیا وایي چې دا خو ډېر ښه سړی وکړي یا دا داسې یو داسې که نه لکه او هغه موږ اکثر په خپل ژوند کې دغه ګورو راګورو دا خبرې که نه نو فکر هر خو مې داسې لنډو دغه کې څه اراده نشته او نور دا حالات درنو دي ګورو به که حالات منظور وي زه ګورم چې هغه خواړه څکل دلته وي او نصیب کړي که نه نو تر هغه وخته پورې خو به دلته یم او چې کله طرف نه حکم وشو رضا وه او دلته چې کوم دی نو هغه ختم شو هغه ختم شو نو بیا به بس دغه کوو نو بیا به چېرته ځو بله خو ځای نشته دی صحیح بل یو خبره کومه جي دغه په لنډو لفظونو کې د دې جواب راته راکړی چې لالا دا راته ووایه چې دغلته کې په دغه بره پښتونخوا کې ستاسو ژوند چې کوم دی څنګه روان دی یعنی معاشي صورتحال څنګه دی ستاسو یره دا الله ډېر زیات شکر دی شکر الحمدلله په هر حالت د الله شکر ویشتل پکار دي خو داسې لکه ما ته خو اول علم نه و زه خو راغلی په بل څه دغه کې وم که نه زما زوی باندې و ما باندې و بل هغه هغه ملا پې دغه کړی و هغه زمونږ چې څومره دغه و هغه خو موږ نه واخیستل بالکل او دمکیانې در کړې وې او قسم خبرې کړې وې جی بالکل هغه موږ خو دلته ځان رو رسولو که نه په ځان جی ځان لکم په هغه وخت کې تاسو ته ټولو ته یاد ده پښتنو ته چې مشاله واقع شوي وه جی او بالکل نو زه ډېر سخت یېرېدلی وم او رښته سړی انسان یېرېږي په ځان سړی نه یېرېږي زموږ همداسې عمر دی چې شاهودي استاد راغلی و هغه یو خبره کوله ډېر مې خوښه شو بچی ولیدل دا 40 کاله مې وایي ملت ته دې کام ته وایي خدمت وکړو او اوس چې کوم عمر پاتې دی دا دې خپلو بچو ته خدمت کوم د دوی عمر باندې ډېر حق دی که نه بالکل ما هم ویل والله چې په ټولو خبرو کې دا یو خبره ډېره زبردست وکړو زما په ذهن کې کېناسته که نه چې زما په بچو په ما حق دی که نه نور خدمت دوی له کوم که نه په کینیډا کې پروت دی بس څه مزېدار
نو زما اوس دغسې دغه دی چې بس 40 کال اوس هم لګیا یم کوم خدمت.